سوات کې د اسکول ماشومانان په وینو سره شول په سوات کې د اسکول ماشومانان په وینو سره شول د بس په حادثه کې هیرمان په وینو سره شول په سوات کې نیکه زما په مخ کې مړ دی پلار مې زما په مخ کې مړ دی سرونه مې زما په مخ کې مړ دي خو ما نه دي ژړلي او په دې ماشوم باندې ما ژړلي زما دا دوستي ماته ډېر خواږه دي مرګ چې دی دا صرف حقیقت دی نور هر څه دروغ دي المارۍ نه مې وله یو بنین نه واغست ما دا لاندې دغه کا ته وایې زه امریکې ته خو نه ځم خو دغه ځای دی وې ته ماله دونه شي نه ولې رالی وې دا بچي زه څنګه دې کور ته دغه شوم نو دوی به زما ډېر تابع کوله ولې چې په کم کار به زه خفه کېدم دوی به هغه نه کوو او ورکوټی چې دی سید وسي شاه د شپې نه ځانه پروګرام رخ کړی او په سکول کې بلکې د یو ورځ مخکې د سهار نه دا پروګرام رخ کړی خو ما ته یې نه وویلي زه د خدای رضا کړم ما یې زویه ما یې ځه لاړ شه ما د لټون نیوز ټول کتونکي ټول ټیم ستاسو په دې غم ډېر غمجن دی ستاسو سره په دې غم کې اوږه په اوږه شریک دی د بخونکي او مهربان خدای په نوم درنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیبالله همدرد او تاسو ګورئ لټون نیوز درنو کتونکو سوات کې واقعه مخې ته راځي یو دردونکې یو جړونکې یو زړونه ماتونکې واقعه او هغه واقعه داسې راځي چې د سکول ماشومان په سیل ځي په ټور ځي په لاره کې حادثه راځي بس جنګیږي بس راولیږي ماشومان په وینو سره کېږي ماشومان زخمیان کېږي او وفات کېږي شهیدان کېږي دغه واقعه صرف سوات نه بلکې پوره نړۍ د واقعې انتهایی دردمنه کړه دغه واقعې په لړ کې دلته راغلي یو فرحت آباد ته د دې سیمې هم یو دوه ګلالي بچي یو دوه ښایسته بچي هم د دغه حادثې ښکار کېږي د خیبر پبلک سکول دغه دوه ماشومانان سید وسي شاه د 10 جماعت طالب علم هغه په دې دردمنه واقعه کې شهید شوی ورسره د هغه بل ورور سید مدثر شاه زخمی حالت کې تر اوسه لا په هسپتال کې دی څومره دردونکې واقعه ده د دغه دردونکې واقعې په اړه درنو کتونکو د لټون نیوز درنو کتونکو تاسو ته لږ معلومات درکوو فرحت آباد ته راغلي یو دغه دعا کېږي په دغه دعا کې هغه پلار هم شامل دی د چا جګرګوشه د چا بچی چې په دغه حادثه کې وفات کېږي د 10 جماعت او بل بچی زخمی کېږي موږ سره ناست دي د هغې سره به خبرې کوو د هغې نه معلومات کوو د دغه بچوړو په حوالې سره زما د ګس طرف ته چې کوم ملګری ناست دی دا د شهید وسي شاه پلار د مدثر شاه زخمی بچی چې دی د هغې پلار دی یقینا ډېره لویه دردونکې واقعه ده د هغې سره په دې حوالې سره خبرې کوو جي اول خو راته خپل تعارف وکړئ جي زما نوم شاعران باچا دی د فرحت آباد اوسېدونکي یې جي فرحت آباد جیو فرحت آباد اوسېدونکی څه به راته وایې چا خبر کړی چې بس وجنګېد بچي هم زخمیان دي دا خو څه داسې په دغه خبر شوی یم چې چا راته صحیح خبره نه کوله خو چا به په دوکه یو طرف ته لېږلم او چا به په دوکه بل طرف ته لېږلم چې چا ته مې ټلیفون وکړو هغه هم هغه ټلیفون راته هم څه جواب به یې صحیح نه راکوو چې لکه چې ستا پکې بچي خو خبر شي و چې لکه یو پکې زما داسې پکې خو غلطي پکې یو دام شو ده چې مټې هسپتال والا پکې یو غلطي زما په نیز دا کړله چې کله دا واقعات وشو زه هسپتال ته لاړم نو هغو لګېدل مټې هسپتال والا زما دواړه بچو ته زخمی ته هم او هغه مړي ته هم دواړو ته یې په سپېمو کې مالوچ منډل دي او د سر نه یې والا هغه دغه تاو کړل دي وایي دا دواړه ایکسپایر دي نو هغه یې بیا ورکړل دي په فیسبوک باندې او په دې دغه باندې په موبایل په دې چلول دي داسې کافر دي چې لکه دا دواړه ایکسپایر شوي دي نو هغه زموږ په بلوچستان کې په کراچۍ کې په پنجاب کې په هر ځای کې زموږ رشته داران دي خپل دي نو هغو ته چې دا دغه رسېدلی چې لکه دا د لالا دوه بچي دي دواړه شهیدان شوي دي او دا پټوانې چې لیدلي نو خو هغو دغه زموږ نه زیات زه خو خبر نه وم زه خو لا په سسپنس کې وم خو هغو چې خبر شو نو اور پرې بل شو چې لکه دا یې چل شو دی چې دا خو 2 تنه مړه دي
نو د کوټې نه زما کوم چې خپلو زما خور وه، یوه په کوټه کې ده، یوه مې په کراچۍ کې لور ده، بله مې خور وه. هغو چې دا قصې نه خبر شو نو زه دلته موږ لا خبر نه یو. هغو د هغه ځي نه څوک په جاز کې او څوک په بس او څه په ټچکو را روان شو دي او چې دلته کې بیا رالو مټې ته. نو دا یو خو اکسپایر شوی، خو زما د ترونو زامنو زما د رونو دو زمانه دا خبره پټوله چې لکه دا لالا به دا خپل لا زوی څنګه ییني چې لکه دا به موږ راوباسو او دا لالا نو لالا خو لکه چې څنګه لالا شکر الحمدلله مال الله پاک دا عقیده را کړې وه چې څنګه به ما ته د ما د عمر علي صاحب او د نورو وروڼو ما ته ټلیفون وکړو. زه د دې کور نه چې زه څنګه دروازې نه ووتم، زما ګاونډي دی ایاز خان ما ته آواز وکړو لالا ما هو وی کورې ما آو وی ته لږ بهر ته راوځه. ما ګیټ کولاو کړو چې بهر ته ووتم جو لالا ما ته وی ستا واړه سیل له تلي وو مدثر شاه دلې راغلي که نه؟ ما نه دي راغلي. وی سیل له تلي وو ما آو. نو خبره درته څه وې خو ښکاره درته وایم چې هغه کم بس کې چې تلي وه بس لوېدلی. نو واړه به کې زخمیان دي. نو که ستا دغه چې د مټې په هسپتال کې دی او چې لاړ شو چې څنګه دغه شو نو زما د اړه یو ترک وکړو. د هغه ځینه مې شروع کړه انا لله و انا الیه راجعون. د مټې پورې تلم او دا کلمه ما نه ده پرېښې. نو کېدی شي دا به د هغې دغه چې د هغه یو الله پاک ما ته هغه مړی را واپس کو. لکه چې د مټې هسپتال والا ایکسپایر ویلی بس پې مو کې وله مالوچ منډلي او ځینې نه وله دغه تاو کړی و. نو کېدی شي دا د الله پاک هغه دغه ما ثنا او دغه بیانول کېدی شي د هغې د وجې نه الله پاک زما دا زوی ما ته واپس کړی. نو چې بیا هسپتال ته لاړم نو د ترونو زامنو مې وروڼو مې دو زه نه پرېښودم. وی ته په دوکه زه راویستم چې دی که دا لږ دی اوس خبر شو دی ویني نو نه یې پرېښودمه. خو د هغه ځینې یې راوویستمه بیا هغه یو چېرته منګورې ته وړی و او یو سیدو ته. نو دا ایکسپایر خو دو راوړ بیا او زه به دوکه کور ته راوستمه. څه به راته وایې زنانه ډېرې په زړه نری تاسو او بیا ام الحمدلله دومره حوصله وه. کور والا څه پوزیشن دی هغه ورځ نن څنګه دي چې کور والا خو تر اوسه دغه دی خو موږ ورته دا په دې الله پاک راله دا یو ټکی راښ کړلی لږه د الله پاک په هر کار کې د انسان دپاره خیر یې لږه خو دا موږ له پکې دا یو ټکی الله پاک یو پوینټ راټینګ کړلی چې یو یې واغسه او بل یې راته زخمي کو. نو هغه کم چې مړی دی نو هغه زموږ نه به دې طریقه اوس یېری موږ یې به دې مشغول کړي وو چې دا بل دی الله اوس جوړ کړي. ماشومانانو کم ځای لګېدلی د دواړو دا وفات شوی وسي شاه او دا بل مدثر ما نه دی لیدلی خو دې زما د وروڼو او د مشرانو چې لمباونو دو وایي چې یو یې دا ورون ماتو او وایي چې دا سر یې خو ما نه دی لیدلی الله ته پته ده او دا بل چې دی د ده دا سر لګېدلی دا سر یې لګېدلی دا سر یې سم چاودلی لکه داسې اپریشن خو شکر الحمدلله اپریشن یې کامیاب شو دی. اوس په څه پوزیشن کې اوس خبرې کوي دا خبرې لږې پسې کوي خو خبرې کوي او جی نو څه ګڼې ټول چې څومره میډیا ده څومره اخبارات دي هغې بلکې ګورنمنټ هم دا تور لګوي چې هغه بس انتهایي ضعیف العمره بس او دا ډرور یم ضعیف العمرو نه ده پکار چې د سکولونو بسونه چې دي هغه پکار دي ښه صحیح پکار دي ورسره ډرایورز هم ټیک پکار دي. تاسو څه وایې دې حوالې سره؟ نو زه خو تا ته ووایم خفه کېږو به نه چې مسلمان نو دا به یې عقیده چې دی مرګ چې دی دا صرف حقیقت دی نور هر څه دروغ دي. مرګ حقیقت دی نور هر څه دروغ دي. نو که زه دا ووایم چې زما دا زوی به دې بس کې نه وی تلی نو دی به بد شوی و یا څه نو دا نه شم ویلی د الله پاک مقابله نه شم کولی. د ده دغه مقرر وه دا نه شي کڼ ښکته کېده نه شي کڼ بره کېدو نو زه چاله دغه نه شم جوړولی. او بلکې دا ډرور یار څوک چې نو هغو دا نه غواړي چې یاره زما د لاسه دې څوک ازار شي یا زما د لاسه دې څوک خوږ شي. زه به خپله ډرور یم به خپله دغه یم ډرور چې څومره کوشش کوي نو دا اوس نشم ویلی چې 50 دغه نشم کولی. څه ګڼې دا بچوړی چې دی و که نه ماشاءالله الله دې وبخي شهید دی او زموږ عقیده د مسلمانان یو شهید دی جنت ته تللی او بیا د هغه عمر انتهایي
تنکۍ د ځوانۍ وخت د میټریک ماشوم چې عمر ظاهره خبره لږ راته ووایي چې تاسو سره بچي ستاسو تعلق او څه قسم ماشوم و ده څومره فرمانبردار و ځکه چې الریډي کوالیفاید بچی او څه به وایي دې حوالې سره جي د تعلق په دغه خو لکه زه کارندوکی ډېر یم کار ډېر بې حسابه راځي خو دا بچي زه څنګه دې کور ته دغه شم نو دوی به زما ډېر تابع کوله ولې چې په کم کار به زه خفه کېدم دوی به هغه نه کوو یا به کومه خبره به چې زه خفه کېدم هغه به دوی نه کوو لکه ډېر تابعدار او ډېر تربیت مې ورله شکر الحمدلله ښکلی ورکړی و یا که د کلیوال په حق کې شي یا د ګاونډي په حق کې شي یا د تورسرو په حق کې شي یا د خور مور یا د پلار نیکو د هر چا په حق کې شي یا د مشر یا د غریب په حق کې نو خدای حاضر په سر ولاړ دی لکه دونه چا خپل بچي د دې څه نه ویلي لکه چې ما ورته هر ټکی په پوینټ ویلی چې دا د زوی په دا دغه دی د ګاونډي دا دغه دی دا هر څه بل سهار وختي به دوی چې ما پاسه ولمانځله زه به تقریبا څه په 4:30 بجې زما اصول دا دي زما د دې والد صاحب هم دا عادت دی دی زما د هغه نیکه د دوی نه مخکې هم د هغه هم دا اصول به د وخته پاسېدو بیا زما د والد صاحب چې دی اوس هم په 4 بجې په 2 بجې دی پاسې دی نفلونه ځانه وکړي بیا د 4 بجو پورې چې څو مونځ وکړي د هغې پورې بیا خپل دغه زما هم دا اصول دی چې زه بس 4:30 5 بجو نه ما چېرته ناوخته نه یم پاسېدلی نو چې به پاسېدم نو بیا به که مور به یې پاسېدل و هغو به د ټول د اوبو دغه وکړو که هغه به نه نو ما به دو په عذابول نه ډسټرب کول به مې نه نو ما به اوبه تودې کړې او دو مور به مې ول هم راپاسوله دا واړه به مې هم راپاسولو او دوی له مې کوزو کې اوبه ورکړې ما یې پاسې بچیا اودسونه وکړې دوی به اودسونه وکړو شکر الحمدلله او بیا مې مله صورت یاسونه په لاس کې ورکړو نو هغه به دوی واغسته ځانه به خپل ختم وکړو نو دغه مې خپل یو څو دغه نو او داسې ورسره اوسېدم چې لکه پري ګپ شپ اکثر دا زما دا رود دی زموږ په خوځخیله کې بارګین دی تره زوی مې دی عمر علي صاحب د هلکانو به اکثر په بارګین کې پروګرام جوړ کړو د خوراک څښاک او دا نو دوی به اکثر زما نه خفه هم شو خو ما به یې دېس چل دی زما دغه یو ټایم ډوډۍ ده د ماښام په کور کې ځکه ثابته ورځ خو زه بهر یم خو چې دا دی د خپلو بچو سره وخورم نو ما ته به لږ سکون وي په هر حال به مې د ماښام ډوډۍ دو سره دغه کوله نو کله لکه داسې ګپ شپ لکه پلار او دو لکه سخ هم یم خو د دو هغه خواهشات یا جایز او ناجایزه نه لکه اوس که زما بچي دي موټر سایکل غوښتی د هغې نه خلاف ومه که سایکل یې غوښتی د هغې نه خلاف ومه په هغه د هغو هغه مرچ هسې هم د دغې نه مقرر خو لکه په دې زه یېرېدمه نو د یو پلار ذمه داري چې یاره بچي یقینا کله راته ووایي چې وروستی ملاقات چې وروستی خبرې اترې ستا د بچي سره څنګه شوې کله شوې چې سیل له کله تو دا د شپې داسې چلو شو چې دو دا ورکوټی چې دی سید وسي شاه د شپې نه ځانه پروګرام رخ کړی او د په سکول کې بلکې د یو ورځ مخکې د سهار نه دا پروګرام رخ کړی خو ما ته یې نه ویلي چې زه به ځم سیل نو دې مدثر شاه ورته هم وویل چې ګوره د زما د بچو ما ته لالا صاحب وی لکه ډېر پري ګپ یې زما سره هم لګاو نو هغو به وایي چې یاره دا مونږ ټور له ځو نو دې کشر چې دی دا هسې بس د هغه نیټۍ پوره وه نو په ما لږ ډاټ شوی و لکه چې زما که په هر حال خو زه به په خپل پلار باندې دا خپله خبره منوامه نو د خپل یو ملګري سره یې د خوازخیل وکړو د سزي د هغه سره یې دا دغه رخ کړی چې ته به دا شي نه راوړې او زه به دلته کې پارسل یې راوالم په شین کې هلته بریانیان یې دا پارسل یو دا زه به دا راوالم او ته به د هغه ځینې څه خوراکونه او دا راوالې او زما او ستا به پیپټي دغه یې لکه نو د ځانه دا پروګرام رخ کړی و نو دی د شپې راغلی زما به د والد صاحب پسې وی بابا داسې نو دنې به دوکه پیسې اخیستې دي وی لقص ته وی کامپي یا سو دا دغه کومه پلان کې رینګې نو دی به ډېر زیات مین دی په دې وړو زموږ په ټولو بچو باندې الله دې دله عزت ورکړي او الله دې دله صحت ورکړي نو 1200 روپۍ ورکړل بیا چې زه کور ته رالم ماښام دغه نو ده ما ته وویل لالا صاحب ما هو وی سبا زموږ ټور پروګرام دی او نو ما بیا مور یې ورته زما نه مخکې شوه پلار دې تا ته ښه پته لري چې پلار دې په چکر او په دې خفه کېږي او مزه نو مور ته یې وویل داسې چل دی چې تا خو چې زه وې د چېرته د چکر د څه خبره شروع کړم ته لالا ته موږ په دغه کې او زموږ په سر شیطاني کې نو هغه بیا وې موږ نه پرېږدي
دا خبره ما پټه واورېدو دواړه د یو بل سره لګیا وو او ما دا خبره واورېدو نو خدای ډېر چې انجنو زما په دې وړو کې دا ټول زما شکر الحمدلله 4 زامن نور دي خو لکه دی چې انجن ډېر زیات و تریخ ډېر زیات و نو شرونه به یې اکثر ډېر جوړولو جمعه دغه وکړو جوړی راواغسته بیا زه المارۍ ته لاړم هغه د المارۍ نه مې وله یو بنین راواغست ما یې دا لاندې دغه کړه ته وې زه امریکې ته خو نه ځم خو دغه ځای دی وې ته ما له دونه شي نه ولې رالی وې او یخ خو نشته موسم ښه دی ما یې نه که غر دی که چېرته یخ دله وشي لاندې مې ورته یو بنین واغوسته او بیا مې ورته جوړه ور واچوله بیا په هغې له پاسه مې وله بله جرسي ښکلې راواغسته هغه مې ورته هم دغه کړه بیا یو د ده بیګ کې راغستی و هغې خپل سامان اچولی و نو یو واسکټ مې راواغسته مې ورته په بیګ کې واچو ما یې که هلته دله بیا یخ وشي یو دا بل اوس دی یو ته ګوري چې یاره دا د خو روان دی او دی شري دی که چېرته د چا سره شر وکړي یا څوک ولې دیکه ورکړي جو چولي خو ما ته د یارې څه ویلی نه شي جو ما ته وایي لالا صاحب ما یې وی دا وسی شاه خو تا پرېښو وی دا خو تا ته معلوم دی که دی بیا دغه شر یا څه وکړي نو زه اوس الله نرشمه چې څوک ورته څه ونه وایي ما بیا لاړ شه هغه ته هم خدای رضا کړمه جو 1000 روپۍ مې راواغستې دله مې ورکړې ما لاړ شه ورسره جو هغه ما یې زویا بارې ورشه ځان المارۍ نه جوړه راواله او دا کړه وی لالا صاحب دا کپړې خو پاکې دي دا ما سهار اغوستې دي ما یې چې پاکې دي ستا خوښه ده بیا مې وله یو څادر راواغستو او څادر یې راواغست هغه یې د اوږو نه تاو کړو سپین څادر او یو واسکټ د ځانه په دې بیګ کې کېښو روان شو بالکل الله پاک دې تاسو له ډېر زیات فخر کوم په دې خبره ډېر زیات د خوشحالۍ خبره دا هم ده چې دغه غمجن پلار دغه دردېدونکی پلار چې د هغه زړه وس دی د دې حوصلې ته سلام کوم خوا کې مې د دې ماشومانو نیکه هم ناست دی د دې سره هم یو دوه خبرې کوم جي السلام علیکم وعلیکم السلام څه به راته وایي جي څومره دې واقعې چې دی پریشانه کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دومره پریشانه کړم که نه چې زما او د قدرت نه مقرر وه او وخت راغلی هلته چې په جبه کې هم زموږ خورلونه او ټول هغه دغه باندې ټول زموږ خلک وو هغو ته وس وکړو چې خلار شئ او دلته بیا ستا سره ملګري شو زما سره 5 ملګري دي هغو ول هلته چې خدمت مې کړلی او شپکۍ او سهار به بیا جبې ته زه په خپل ګاډي کې راوړم خو جو په دغه دغه روان شو او لاړم نو بس الله یې مقرره راوستې وه او زه په 8 بجې باندې خبر شوم د شپې نه زمونږ خور راله او دا یو بله کوټه راځي بل راځي هغه داسې جاړي چغې وباسي خوړلنې ټولې او نیا چې ده نه هغه یو هلک یې را روان کړو او ګاډي ته وخته او لاړم مټې ته هسپتال ته ځان ورسه نو هغه کوم صدمه چې وه هغه د قدرت نه مقرر وه او بس اوس په دې خوشحاله و چې دا یو خدای بد کړو او دا د هغه امانت و او که موږ اخلي نو موږ خو به خپل ځان نه منې کولو خاوندان نه یو او الله پاک لکه څومره خلکو چې منډه وهله او په دغه وخت کې څومره راغلی دی او څومره لکه د سوات په ضلع کې که سیاسي خلک دي او که سرکاري خلک دي په هغې کې څوک پاتې شوي دي زموږ سره په دې غم کې د نن ورځې پورې شریک دي نو زه د هغو ټولو شکریه ادا کوم او نور که موږ ووایو چې بس خراب دی او پلانکی خراب دی او ډینګی خراب دی داسې ګډې وډې موږ هم ستاسو سره بلکې د لټون نیوز ټول کتونکي ټول ټیم ستاسو په دې غم ډېر غمجن دی ستاسو سره په دې غم کې اوږه په اوږه شریک دی پلار یې څنګه خبره کوي وایي چې دته وایي چې زه سالم او پیسې نو هغې تا ته څه ویلي تا چې وله پیسې ټوله زما بل نوسی دی دا کشری نه ده چې ما ته خبره کوله په دې کې داسې پټو چې ما ته به په غوږ کې نو زما هر یو نوسی چې راځي نه زما راځي به د کولا دي دې پلرون ته نه وایي چې ما پسې راغی بابا ما هم وایي زما کمپیانې نشته کتابونه نشته او دا شی نشته نو ما یې ښه نو دا کشر ورور چې راغی نو په دغه وخت کې زما سره ماته نه وي نو زه ولګېدم او چې لور مې مات کړ نو هغه له مې پیسې ورکړه لکه دا ما دا به ورور له ورکړي چې دا نه به کتابونه والي او کمپیانې والي او یو بس د الله رضا وه دغه به رزق و دغه وخته خو نور نه وه هغه و چې کوم هلته کې چې کوم رزق خو په جبه کې هغه زمونږ هغې خورونې هغه خدمت وکړو او د هغې
خپل هغه وکړو لکه او که چېرې په دغه وخت باندې دا وایه چې په دې لړکو کې دا ټولګار نوسی پکې مړ دی نو لړکو درې کې لړکو دی خو د هغې ښځې او نر به ټول په دې رول کولی وو لکه دومره صدمه هغو ته رسېدله چې نن دا ټول ویني چې هغه نر په ښځه روان دي او داسې داسې خلک چې موږ د هغو د خوړلنو لکه موږ هغه غم ښادي نه ده کړې او خدای یې د هغو د جنتونه ورکړي او راځي او زموږ سره په دې غم کې شریک کړي. چېرته دې ماشومانو پسې چې ته په پروګرام کې یا په سکول کې چې ته په ریزلټو کې چېرته سکول ته پسې تللی وې که څنګه؟ نه استاد خوالی ځمه لکه دې وړو به خیال کوئ او که څه د پتلون د جورابې د څه کمی نو دا به در کوئ او بیا ما ته ووایه زه به در پاسې در کوم ماشوم ته به نه وایه. د بچي دې یو خبره ډېره قیمتي وکړه چې مونږ سهار وختي د پلار د وختونه چې دی هغه سهار وختي پاڅېدل بیا الحمدلله لمونځ کول ستاسو دا یو ډېره درنه ایمانداره کورنۍ ده مذهبي کورنۍ ده. څه ګڼې چې دا بچوړي به مانځه ته راپاڅېدو سهار سهار کې به تاسو سره به څه خبرې اترې کېدې؟ زما د مشر ورور چې دی زمونږ د دې پټي په ورته سر کې کور راښکل دی او درې بچي زما سره په دې کور کې وي زمونږ دا ځای او دی هلته کې دی که نه نو زه د الله پاک رحم دی که وړی او که جمعې زه په 3 بجې پاڅمه ټیک به 3 بجې زما ټیم دی او په 3 بجې پاڅمه او بس دغه خدای پاک ته 2-3 رکعته ټکه پکه کوو او نور بس او الله دې دا سوال وکړو چې دا څومره ماشومان چې زخمیان دي دوی له خدای پاک شفا ورکړي او خدای پاک ته ورو مو خپلو کورونو ته راولي. امین. جی درنو کتونکو تاسو وکتل د وسی شاه او د مدثر شاه د پلار دغسې د نکاح هغه درنې خبرې د حوصلې ډکې خبرې الله پاک دې نور هم دې له حوصله ورکړي. یقینا څومره ماشومان په دې پیښه کې په دې حادثه کې ژوبل شوي دي زخمیان شوي دي هغوی دې الله پاک ټول صحتیاب کړي او ټولو کتونکو ته به هم خواست کوم چې د دغه ماشومانو دپاره د دغه زخمیانو ماشومانو د صحتیابۍ دپاره خصوصي دعاګانې کم ماشومان چې شهیدان شوي دي موږ مسلمانان یو الحمدلله او زموږ دا ایمان دی چې شهید چې شهید نه مري او یقینا چې دغه مدثر شاه وسی شاه او دغه رقم څومره چې د هغه سره نور شهیدان دي الله پاک دې د هغې درجات بلند کړي. یقینا دردونکي پیښې راځي په ژوند کې ځي راځي ځکه چې ژوند دی ولې دا کومه پیښه چې دا به په کلونو په صدو د سوات په تاریخ کې یادوي. الله پاک دې دغه ټول ناروغان د خیره روغ کړي او چې کوم وفات شوي دي الله دې د هغې شهیدانو درجات بلند کړي. هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت خپل پای ته رسي. خپل کوربه حبیبالله همدرد او ملګري رپورټر علمشیر باچا ته ورکوي اجازت د ملتیا مو مننه کوم. د لوی الله په امان.